قدرمنو او درنو دوستانو، د دې ویډیو موضوع دا ده چې د کومو ښځو خاوندان په کورونو کې نه وي یا هغوی لرې مسافر وي، نو دغه ښځې بیا کوم کارونه کوي. دا ویډیو تاسو سره په پوره ثبوت شریکوم. زموږ یو ملګري موږ سره د دې باره کې د یو ښځې خبرې هم شریکې کړي دي، او آیا ښځې په رښتیا باندې بیا دغسې ګناهونه کوي او که نه. په دې موضوع کې به تاسو په ډېر څه باندې پوه شئ، خو د ټولو نه اول تاسو سره یو داسې موضوع هم شریکوم چې ویل کېږي په دې باره کې د صحابو په وخت کې 4 میاشتې ټایم ټاکل شوی دی چې هر خاوند ته پکار دی چې هغوی د خپلې ښځې نه، د خپلې مېرمنې نه 4 میاشتې بهر تېرې کړي. که مسافري کوي نو د 4 میاشتو نه پس دې دا کور ته راځي، ځکه چې د ښځې زیات نه زیات میکسیمم چې موږ ورته وایو د هغه دورانیه 4 میاشتې ده چې هغه د خپل خاوند نه جدا زندګي تېرولی شي. د 4 میاشتو نه پس بیا هغه ډېره زیاته مشکلاتو سره مخ کېږي. نو په دې وجه باندې داسې هم ویل کېږي چې ښځه بیا اکثر داسې کارونو ته هم مخه کوي چې پردو سړو سره ارتباط نیسي، رابطې ساتي، یا په خپله کورنۍ کې داسې یو څوک ګوري چې د دې پرې اعتبار وي او دا دغسې ناروا او غلطو کارونو ته مخه کوي. قدرمنو، اگر که دا خبرې به په اورېدو کې په خلکو باندې ښه نه لګي، خو دا یو حقیقت دی او دعا به کوو چې الله تعالی دې د هر چا حیا او پردې وساتي. زموږ د ویډیو جوړولو مقصد صرف دا دی چې تاسو ته یو پیغام در ورسوو. که تاسو همدغسې نور معلومات غواړئ چې تاسو د داسې معلوماتو نه خبر وساتو، نو ضرور در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. وخت په وخت به تاسو سره نوي معلومات، نوې ویډیوګانې شریکوو. یو جهان مننه چې تاسو موږ سره تر اخره پاتې شوئ. او دا ویډیو چې د مسافرو په موضوع باندې وه، تاسو را سره تر اخره وکتله.